مکې خلک چې پیسې وویني د ځینې خلکو بیا وزرې کیږي، دلته د یو بل ناکامۍ دپاره دلته جادو کیږي، منترې کیږي. په دې شعرونو بلنه ورکوم عمر ملنګ له چې راشي او خپل شعرونه شریک کړي، داد ورله ورکوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې ستاسو ټولو ډیره شکریا ادا کوم. خبرې اله ډېرې نه راځي، شعرونه به وایم چې څه څرګندې فاصلې دي د احساس ډیوې ممړې دي، څه څرګندې فاصلې دي د احساس ډیوې ممړې دي. د ړندو په دغه ښار کې ستا شعرونه بې معنی دي، د ړندو په دغه ښار کې ستا شعرونه بې معنی دي. چې د خپل نظر ښایسته وي د هر چا سترګې خوږې دي. د غریب په برخه څه دي د شتمندو اساسي دي، د غریب په برخه څه دي د شتمندو اساسي دي. ستا د سترګو لیده څه دي د مړنګ په زړه چړي دي. غزل دی چې داسې ښکاري لکه زه چې اوبه وړی تنها ناست د چا په یاد کې لکه مړی، داسې ښکاري لکه زه چې اوبه وړی تنها ناست د چا په یاد کې لکه مړی. د ریحا عبادت پاسه در کې داسې دا متل خدای ناراضه هندوستړی، د ریحا عبادت پاسه در کې داسې دا متل خدای ناراضه هندوستړی. یا سروخ یا رسوا شي په جهان کې د دې کام هر یو وتل او هر وګړی، یا سروخ یا رسوا شي په جهان کې د دې خاورې هر اتل او هر وګړی. دغه ونه به شي پیغله رنګ به راوړي نقل نه وي د اصلي خاورې زړی، دغه ونه به شي پیغله رنګ به راوړي نقل نه وي د اصلي خاورې زړی. کور یې پرېښی مور یې پرېښی دین دپاره، محترمه دی د دغه کوڅې چڼی. او که د قام دپاره سر دې ځي ملنګه زه تیار یم راواچوئ دا پړی. او څه ټپایزې دي چې زمانه لري د زړه سره ډېر مې یادېږي مازدیګره، رایاد چې ستا هغه خبره سحر ماښام سبا راباندې شینه هی راباندې شینه. دا څوک به ځي او څوک به راشي زما مسافر جانان که راشي، چې ورکې ماته په خندا شي د رب نه دغه سوال کوم پوره بشینا هی پوره بشینا. مسافري ګرانه د یاره دا جدایي ګرانه د یاره، دا مزدوري ګرانه د یاره د ورځې کار او د شپې ستا یادونه وینه هی یادونه وینه. زما د زړه خوښونه شوه لاړه د بل کور ته واده شوه، مسافري مې لاره ښه شوه د ډېرو بدو پکې منې شوم مینا منې شوم مینا. په پردي کور کې ژوند تېرومه لکه په اور کې ژوند تېرومه، ستا په پیغور کې ژوند تېرومه ملنګه مه کوه د خلکو تپوسونه د خلکو تپوسونه. ډېره مننه.